سلامونه حولی کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. پوره یو کال وړاندې مې تاسو ته ویلي وو چې انټرنټ په افغانستان کې دغه جاهله ډله یې بندوي، خو دا د هغه خبره اوس رښتیا سوه. په هغه وخت کې ډېر خلکو راته ښکنځل هم کړي وه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د دغه خلکو پلان څه دی او څه ډول انټرنټ غواړي بند کړي، او د فایبر نوري فایبر اهمیت په شبکې کې څنګه دی، او بغیر له نوري فایبره انټرنټ کار کوي که نه کوي. دا ټولې خبرې ځکه کوم چې زه د افغان ټیلیکام د نوري فایبر جنرال منیجر هم تیر سوی یم. که په افغان ټیلیکام کې څوک پیژنئ کابل په اداره کې، نو دوی به خامخا ما پیژني. حکمت الله کلیوال د اف ټي ټي ایچ جنرال منیجر تیر سوی فایبر ټو د هوم، یعنې کور په کور فایبر چې وویل. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د انټرنټ ټوله موضوع وایم، او دا هم وایم چې د دغه خلکو راتلونکي پلان څه دی، او کوم برخې فلټر کیږي، او دوی څه دا څه وړاندیز لري د دې دپاره چې دوی باید څه وکړي ملت ته. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو. تر هر څه وړاندې تاسو باید انټرنټ وپېژنئ چې انټرنټ دی څنګه، څه او څه رقم کار کوي. په دې باندې چې تاسو پوه سوئ، انشاءالله په فایبر هم پوهېږئ، او په مایکروویو باندې هم پوهېږئ، په موبایل باندې هم پوهېږئ، په انټرنټ باندې هم پوهېږئ، په هر څه باندې پوهېږئ. ښه، دلته چې زه لومړی راسم تاسو ته زه د قلم سره تازه کوم چې تاسو ووینئ. دغه ګرده چې تاسو دا وینئ کلاود په نامه باندې پیژندل کیږي. دا کلاود یعنې وریازه، انټرنټي وریازه چې دغه کلاود چې دی دا په اصل کې یو هارډ ډسک دی، دا یو ذخیره د ډیټا ده چې هر یو خپل ډیټا د دغه کلاود یعنې د انټرنټ په ذخیرې کې ثبتوي تر څو ټول ته د لاسرسي وړ واوسي. د مثال په ډول باندې موږ دلته فیسبوک لرو، یوټیوب لرو، انسټاګرام لرو، چټ جی پی ټي لرو، فیسبوک لرو، ټویټر دی، ټیک ټاک دی، پنټرست دی. همدا ډول دا ټول سایټونه چې تاسو وینئ دا ټول وصل دي د انټرنټ یو ذخیرې سره. دا ذخیرې ډېرې دي، مثلا ګوګل ځان ذخیرې لري، امازون د ځان ذخیرې لري، همدا ډول مثلا که فیسبوک او ټیک ټاک او هر کمپنۍ بیا د ځانه ذخیرې لري. خو په عموم کې دغه ذخیرې بیا ټوله په یو سیستم باندې چې انټرنټي شبکه ده، دغه شبکې ته دا وصل دي. اوس چې دا وصل کېږي، دا په کوم اساس باندې دا وصل کېږي؟ موږ درې قسمه ارتباطات لرو په اوس مهال. یو دا دی چې د لاین د طریقې ارتباطات دی چې پوینټ ټو پوینټ د لاین د طریقې وصل کېږي. بل لرو یې پوینټ ټو پوینټ یعنې د مایکروویو یعنې فیس ټو فیس مخامخ د وایرلس ډول باندې ارتباطات لرو چې دا سیمه د دې سیمې سره موږ د مایکروویو یعنې د دغه هنټنو د طریقې موږ وصلویه. که تاسو په هنټنو کې هم دا غابونه لیدلي اوسي، دا غابونه چې دي په اصل کې د یو هنټن څخه بل هنټن ته چې ارتباطات جوړوي، دا کوم ارتباطات جوړېږي په دغه غابو باندې جوړېږي. دې ته مایکروویو ټاور هم وایي. او بل دلته که راسئ دغه داسې انټناوې چې دي د موبایلو، دغه جی اس ام انټنونه چې دي، دغه سپینې پایکې چې په انټنو باندې لګېدلې دي، دا بیا د موبایل او د هنټن په منځ کې دا څه جوړېږي، ارتباطات جوړېږي چې ډیټا د موبایل څخه اخلي او بیرته موبایل ته هم هستي. دا د موبایل وظیفه ده. یعنې دا ستاسو موبایل چې دی، ستاسو موبایلونه چې دي، دا راځي حواله کې دی د جی اس ام انټنو ته راځي، بیا د هغه ځای څخه چې راله بیا دی هستي پروسس کیږي، بیا هستي مایکروویو ته هستي، مایکروویو بیا بل هنټن ته هستي، د هنټن په هنټن باندې دا انتقالیږي. دا سو د مایکروویو یعنې د وایرلس بی سیم شبکه. بل شبکه موږ لرو د سټلایټ په حساب باندې چې موږ د دې ځای څخه ستاسو ډیټا اخیستل کېږي. ستاسو ډیټا ځي یو دیش ته ځي، دا دیش بیا خپروي سټلایټ ته، سټلایټ یې خپروي، بیا سټلایټ څه کوي؟ سټلایټ بیا هغه بل دیش ته خپروي چې تاسو وینئ، بیا هغه دیش بیا مستقیم هغه ځای ته انتقالي. خو بیا په دې په منځ کې بیا خپله نور پروسس هم شته، مګر د سټلایټ بیا دا ډول ارتباطات دي. په دې ټولو کې چې موږ راسو تر ټولو ګران بیه ارتباطات چې اوس په نړۍ کې دي هغه د سټلایټ دی، ځکه چې سټلایټ ډېر محدود داسې بانډویټ یعنې د ډیټا انتقالي چې کله ډیټا کم انتقال سوه، او هلته هم چې سټلایټونه چې دي، سټلایټونه هر یو د ځانه یو ځای او موقعیت لري. داسې نه ده چې هر څوک وسې کړی په زرګونه سټلایټونه پورته کړي. دا سټلایټونه هم هلته مدارونه لري، هلته موقعیتونه لري. تر حد زیات سټلایټونه موږ نشو پورته کولی، او تر که ډېر سټلایټونه هم پورته کوو بیا ډېر مصارف هم لري. هر سټلایټ باندې میلیونونه ډالر مصرفېږي، دا تر هغه ځایه پورته کېږي په میلیونونه ډالر مصرف لري. د مثال په ډول باندې
یو قوي سټلایټ 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارډ ډالر مصرف لري چې هلته پورته کېږي تر هغه ځای بیا چې هغه مینټیننس یعنې د هغه خرابي برته جوړول دا هر څه مصارف لري. نو سټلایټ باندې په دا خاطر باندې د سټلایټ ارتباطات او اړیکې چې دي هغه ډېر ګران دي. موږ د سټلایټ د طریقې موږ فقط په افغانستان کې د CDN یعنې VCN په نامه باندې ویلج کمیونیکیشن نیټورک شبکې درلودله چې هغه هم پر موږ باندې ګران تمامېدل. هغه جمهوریت د ختمېدو سره هغه شبکې مکمل ختم شو ځکه نور نسبه سپورټ کړي افغان ټیلیکام هغه په تاوان باندې چلیدل. نو دا د سټلایټ د طریقې وسیله کېده. د مایکروویو د طریقې که تاسو لیدلی اوسئ موږ چې ډېرو ولسوالیانو کې همدا اوس چې انټرنټ نه لرو هغه د GSM خدمات هلته وړاندې کېږي. GSM د دې هنډن څخه بل هنډن ته په وایرلس ډول باندې دا لیږي. اوس راځم په فایبر باندې خبرې کوم. فایبر یو تر ټولو ارزانترینه شبکه ده چې موږ کولی شو د فایبر د لارې موږ د نړۍ هر ګوټ ته نامحدوده ډیټا ولیږو. د مثال په ډول باندې دغه یو تار د فایبر چې دی دا لکه د ویښته غوندې یوه اندازه ده او په دې کې د نور په ډول باندې موږ ډیټا لیږو او دا ډیټا چې دی دا نامحدوده ده. موږ کولی شو ټیرابایټ ډیټا ولیږو. د اوس مهال په افغانستان کې 200 GB انټرنیټ سرعت لرو. یعنې موږ په ټیرابایټونو مسوایدل چې د فایبر د طریقه دا انتقال کو. اوس د دې باندې زه تاسو ته دا وایم چې کله دا ډیټا د انټرنیټ ذخیرو ته ځي بیا تاسو تر کورو پورې سره کم راځي. دا چې ډیټا چې دې ذخیرو ته ولاړه دا ذخیرې څخه راځي مثلا د امریکا څخه اوله کې د امریکا څخه راځي اروپا ته راځي د اروپا څخه راځي مثلا آسیا ته راځي. موږ څو لینکونه په افغانستان کې لرو. په افغانستان کې زموږ لینکونه چې همدا اوس موږ د چین سره هم وصل یو د پاکستان سره هم وصل یو د ایران سره هم وصل یو ترکمنستان سره هم وصل یو د ازبکستان سره وصل یو د تاجکستان سره وصل یو. زموږ ډېره پیمانه انټرنیټ چې اوس رانیول کېږي هغه د پاکستان څخه اخیستل کېږي د ایران څخه د ازبکستان څخه اخیستل کېږي. دا درې هیوادونه زموږ همدا انټرنیټ برابروي. اوس دغه ټول افغانستان ولایتونه د فایبر د طریقه وصل دي. دا ډیټا چې حواله کې راځي دا کابل ته راځي او دا کابل کې ټوله فلټر کېږي. بیا د فلټر وروسته دا بیا ولایتونو ته تقسیمیږي. دا چې کله هم کابل ته راغله بیا د کابل څخه ټولو انټنو ته د فایبر د طریقې برته دغه انټرنیټ ځي. اوس ملایانو احمقانو څه کړي دي؟ دوی وایي چې موږ انټرنیټ بندویه فایبر بندویه مګر وایرلس فعاله دی. او بیعقله او احمقه او نادانه خدای متباه او برباد کړي چې دا وطن متباه کړي. د وایرلس د طریقې موږ په ډېر کمه پیمانه باندې انټرنیټ ډیټا انتقالولی سو او د وایرلس د طریقه مصارف ډېر دي. موږ مثلا د 40 کیلومتره تر 100 کیلومتره چې موږ وغواړو ډیټا انتقال کو د دې لپاره موږ لږ تر لږه 2 هنټنه پکار دي. پر هر 9 کیلومتره موږ پوینټ ټو پوینټ 80 کیلومتره باندې موږ انټنونه غواړو. 10 کیلومتره باندې یو هنټن چې 2 هنټن سره یو ځای سو 10 کیلومتره یعنې پر هر 10 هنټنه موږ غواړو چې د انټرنیټ د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړي. مګر په فایبر نوري کې موږ ولرو د فایبر نوري په 200 کیلومتره باندې موږ کولی سو موږ د پروسس سیستم جوړ کو چې دا ډیټا برته پروسس سي برته قوي سي په برته انتقال سي. ښه مثال هم دغه دی چې د هرات څخه فرات اوس د انټرنیټ انتقالیږي. موږ د هرات څخه بیا تر فرارود پورې دلته یو دستګاه لرو مګر د مایکروویو د طریقې د هرات څخه بیا تر داسه پورې تر فراه پورې وددن 100 هنټنه استعمال شوي دي. موږ وګوره د 100 هنټنو استعمال وګوره څومره تیل او څومره ضایعات لري او د نوري فایبر د طریقې چې موږ فقط د هرات څخه تر فراه پورې یو داسه په منځ کې لګولی دی په فرارود کې تر څو دا ډیټا برته تازه کړي او کوم کرپ شوي ډیټا برته جوړ کړي. دا د پروسس ماشین ورته جوړ کړی او هغه هم ډېر کم مصرف لري مګر د مایکروویو لا چې دی هغه ډېر برق هم غواړي ډېر مصارف هم کېږي. نو اوس موږ نسو کولی چې مایکروویو د انټرنیټ د استعمال لپاره وکاروو. که موږ فایدله وای موږ اوس ولسوالي په ولسوالي باندې موږ ټولو ته به انټرنیټ رسولی خو نه کېږي. همدا اوس 4G چې ده د 4G انټرنیټ موږ په مایکروویو باندې غیر ممکنه ده چې موږ انتقال وکړو.
موږ باید هر ولایت کې موږ فایبر د هر هنټن دپاره موږ ولرو تر څو وسې کړی موږ داسې 4G سپورټ کړو. په 3G باندې وګوره هغه وخت کې چې موږ 3G استعمالوله بغیر له فایبر هغه ولایتونه چې فایبر نه لري انټرنیټ دومره ضعیف و چې یو ویډیو به په بله نه پلی کېدله. مګر اوس چې هر ولایت ته فایبر رسېدلی فایبر د ټوله ستونزې حله کړې ده. نو دا داسې تاسو ته وایم چې بغیر له هنټنه بغیر له فایبره په افغانستان کې مخابراتي سیستم یعنی هیڅ مکمله بند دی. اوس په دې باندې راځم چې دا جاهله ډله غواړي چې دوی فلټر وکړي. فلټر کې دوی څه کوي؟ دوی وګوره دوی دغه اوس کې چې دا نږدې ورځو کې چې مشران ورته امر کړی و د کوم هېوادو څخه چې دوی ته امر کېږي دوی ته ویل شوي دي چې تاسو انټرنیټ په افغانستان کې بند کړئ او د دې په ځای چې مثلا تاسو واتساپ کاروئ په افغانستان په افغانستان کې د بل ځای واتساپ کاروئ، تاسو یوټیوب کاروئ، تاسو فیسبوک کاروئ، تاسو بل کاروئ تاسو په افغانستان کې دغسې شبکې جوړې کړئ په همدغه ډول باندې. دغه ډول شبکه جوړول په افغانستان کې دومره مصارف لري چې تاسو فکر هم نشئ کولی. یو واتساپ که موږ د واتساپ ماډل په افغانستان کې جوړ کړو د هغه د امنیتي سیستم دپاره موږ میلیونونه ډالر په کار لرو. ښه مثال یې همدغه دی چې ما په افغان ټیلیګرام کې ما خپل پلان درلودل. هغه ما خپل پلان و چې د وزیر دخوا امضا شوی هم دی همدغه اوسني وزیر دخوا او ټول نفر هم پکښې کې تعین شوي دي. افغان ټیلیګرام ټوله په خبر دی. ما غوښت چې دغه د افغانستان د ټلیفوني خبرې چې دي دا په څه باندې په انټرنیټ باندې بدل کړم چې هر ځای د نړۍ په هر ګوټ کې هر څوک خپل تلیفون ته بغیر له رومینګه بغیر له اضافي مصرفه لاسرسی ولري. چې کله ما هم په دې باندې د هندي کمپنۍ سره خبرې وکړ چې په دې باندې کار شروع کړو $1,00,000 مصرف درلود چې د دې لپاره سرورونه واخلو او دا کارونه وکړي. $1,00,000 مصرف دوی پیسې نه درلود. 1 لک دوی نه شوی چې ځانونه ټینګ کړي چې $1,00,000 مصرف کړي. نو اوس دوی واتساپ سوای جوړ کړي، تاسو سوای چې فیسبوک جوړ کړي، تاسو سوای چې یوټیوب جوړ کړي او که بیا یوټیوب هم تاسو جوړ کړي نو تاسو په یوټیوب کې چې خو ټوله دغه احمقانه جاهله او ظالمانه وحشي ویډیوګانې اوسي چې تاسو غواړئ چې دا ملت تباه او برباد کړي او د دې ملت د راتلونکي چې کوم 2010 او 2015 کې چې کومې جګړې شروع کېږي تاسو وحشیان د هغه جګړو دپاره د ملت وحشي روزئ تر څو هغه تاسو دپاره د سخت لرګي جوړې سي چې بیا وسې کړئ د غربي هېوادو څخه تاسو هم لکه پخواني حشار بې ننګ او بې غیرته چې د افغان ولس اولادونه یو اخیستل ویجنګوله او خپل اولادونه په غربي هېوادو کې لڅکونه ګرځي. تاسو بې ننګو په شان هم همدغه پلان دی چې بیا دغه افغان ولس وجنګوئ، همدغسې ناخبره جاهلې اموخته کړئ او بیا وسئ که په راتلونکي کې د دوی څخه ډېرې ناوړې ګټې واخلئ. د انټرنیټ بندول په افغانستان کې د افغانستان د ملا ماتول دی. که څوک هر احمق انسان هر جاهل انسان که زما په دې داسې کې هم په کامنټ باندې کیږي هر جاهله که غواړي چې انټرنیټ باید چې بند سي هغه ډېر ناولی او ډېر ارامزاده انسان به چې دی غواړي چې د انټرنیټ د بندېدو تمه کوي. ځکه چې د انټرنیټ د بندېدو سره همدا اوس د افغانستان ټوله تجارت په انټرنیټ باندې وصل دی. ټوله ګمرکات هغې بند شوي دي، ټوله تجارت بند شو په یوې ورځې په انټرنیټ باندې بندېدو سره. مګر دا کوم کس چې په رهبرۍ کې ناست دی ګډ ملا عین هماغه کیسه ده د انګریز په وخت کې چې کوم ګډ ملا و په افغانستان کې هماغه ګډ ملا چې اوس دلته په رهبرۍ کې ناست دی هغه په دې کې هېڅ په کیسه کې هم نه دی چې څه کېږي څه نه کېږي. ځکه چې هغه ته د غربي هېوادو $40 ملیون راځي د هغه نس خو موړ دی. نور دا ملت چې په دې ملت بدبخته باندې څه کېږي څه نه کېږي د ملت خو ولاړې تباه او برباد شو د دې احمقو ملایانو د لاسه. خدای دوی ژر ورځې ورکې خو امکان یې نشته چې دا شیطاني ډله داسې ژر ورکه شي. ځکه چې د دې شیطاني ډلې وشاته ستر پلانونه دي او دا د افغان ولس د بربادي لاملونه دي او تاسو باید یو وخت هم ووینئ چې په دې دا شیطاني ډله په دې ملک باندې به څه وکړي. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې سم ترلاسه کړی اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.